بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان ملي رادیو تلویزیون درنو لیدونکو هیله د روغ جوړ صحت او عافیت ولرئ. بالخصوص د میدان بازی یا د لوبو ډګر خپرونې مینوالو، تاسو ته به هم نن څه ناڅه متفاوته اوسېږي چې زه په داسې یو ساحه کې ولاړ یم. نن درته یو ځانګړې خپرونه لرو، یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو. معمولا موږ میدان بازی خپرونه د کلپونو له لړۍ څخه تاسو ته وړاندې کوو. زه هم د کابل له ښار څخه څه ناڅه لږ لرې یو د شکردرې ولسوالۍ ته راغلي یو. دلته د وشو د کلب آغاز یا پیل دی. دلته په دغه ساحه کې د وشو کلب جوړ شوی دی. په ټوله کې د افغانستان د ورزش او د ورزش دنیا ته دا یو سرزیری دی چې موږ په هره برخه کې مختوالی کوو او یو قدم اخلو. دا نو زموږ دپاره یو غټه لاسته راوړنه ده چې د وشو کلب ولې جوړ شوی دی. په ټوله کې دلته د دغه کلب لپاره کوم قوانین دي، د دغه کلب د استاذ کوم پلانونه دي، او په ټوله کې به د دغه منطقې کوم شاګردان چې دي دوی به په کوم ډول باندې دغه شاګردان روزي. معمولا موږ هم د ورزش په دنیا کې هغه کسان چې زموږ د په رسمي یا په نړیواله کچه باندې لوبیږي، موږ د هغوی سیالۍ هم تر تاسو در رسولي دي او تاسو هم شاهدان د هغوی یاستئ. اوس غواړو چې کله یو کلب نوی جوړیږي په کوم ډول باندې جوړیږي، د استادانو پلان څه اوسیږي، په ټوله کې د تربیت بدني له دوی سره څومره لاس لري او د هغوی څومره پلانونه لري تر څو د دوی په پلانونو کې له دوی سره بریالي شي. دا نو یو غرنۍ ساحه ده. په ټوله کې د دوی دغه د ورزش یا په ټوله کې د استادانو پلانونه به هم نسبتا نور څخه متفاوت اوسیږي. د وشو البته نایب رئیس ابراهیم ظاهري څخه به واورو تر دې دمخه چې د کلب افتتاحیه وشي. له ظاهري صاحب څخه به په دې تړاو وپوښتو چې د دوی څومره لاس دی په ټوله کې د دوی له نظره چې دلته په دغه ساحه کې دغه کلب جوړ شوی دی، څومره غټه لاسته راوړنه ده د افغانستان د ورزش لپاره او د دغې منطقې لپاره. ظاهري صاحب په لومړي کې خو درته هرکلی وایم، ستړي مه شئ. په لومړی به دا راته ووایاست چې ستاسو په نظر د دغه کلب جوړونه د دغې منطقې لپاره، د دغې ساحې لپاره څومره غټه لاسته راوړنه بولئ؟ سلام عرض ادب خدمت اشرف صاحب عزیز و همچنان خدمت شما صادق صاحب عزیز و کسانی که از طریق تلویزیون زیبای ملی ما را بیننده هستند تقدیم میکنم. بعد از سلام، ابراهیم ظاهری هستم، نایب رئیس فدراسیون وشوی کابل و همچنان رئیس یا بنیانگذار انجمن ورزشی وشوی ظاهری که مدت 15 سال میشه کلبداری میکنم در سطح ولایت کابل که تانستیم خوشبختانه بگویم که تقریبا 16 الی 17 هزار ورزشکار تا بالا تربیت کرده باشم و همچنان کلب‌های ایجاد کرده باشم در سطح ولسوالی‌ها، نواحی و تا ولایت‌ها که جای خوشی است و جای افتخار است که امروز شاهد افتتاحیه کلب ماست در ولسوالی شکردره، البته سرک کوچکین که این کلب شماره دوم ما می باشه. به خاطر رشد و ترقی وشوکارا و ورزشکارای عزیز میتونیم که امروز بخیر افتتاح کنیم کلب ما را. ظاهري صاحب، د دغه کلب پایل یا د دغه کلب جوړونه دا له تربیت بدني سره څومره لار لري او په ټوله کې د دغه کلب دغه شخصي هغه کوم مصارف چې راغلي دي دا په شخصي دی او کنه په تربیت بدني پورې تړاو لري؟ صادق صاحب عزیز، کلب ها که است عموما شخصی می باشه، از بودجه شخصی البته جور میشه، اما رسمی و راجستر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش می باشه. به خاطر که بدون راجستر تربیت بدنی و المپیک کس حق چیز فعالیت نداره. د دغه انګیزې په تړاو که راته ووایاست، وروستۍ پوښتنه هم دا چې څه فکر انګیزه دلته پیدا شوې ده چې په دغه ساحه کې د وشو په بخش کې دلته کلب جوړ شي؟ صادق صاحب عزیز، کلب انگیزه به خاطر ایتو انگیزه برای ما پیدا شد که ما باید گفتیم از طریق ورزشی که در این مدت 20 سال 22 سال کردیم گفتیم مصدر خدمت به جامعه شویم، به کشور خود شویم. اگرچه که ما 20 سال یا 22 سال میشه از سال 1382 که فدراسیون وشو ایجاد شده است وشو میکنم، اگر حالا خارج برم کشور اعلا کنم مثل ما هر کس بره خیکی وطن جور کنه چه رقم جور شود. ما خواستم که از امی زحمت کشیدیم، از امی تجربه که دارم، از امی مدت 15 یا 20 سالی که ما در ایران صرف کردیم، از اینمی گفتم جوانای دیگه مستفید شوند و خواستم که در این منطقه کلب ایجاد کنیم تا سوار و زمین ورزشکارای ما، جوانای ما، دوستای ما صحتمند و سرحال باشند و مصدر خدمت از طریق ورزش خودم یک روز افتخار باشند. از طریق ورزش میرن در بیرونها در کشورهای بیگانه بیرق ما رو به اهتزاز میارن، نامش کشور ما رو بلند میکنن. ما به این خاطر گفتم اینجا یک سایه خوب است یک کلب ایجاد کنیم که یک روز بخیر از اینمی ورزشکاران، از اینمی جوانان بتونیم که افتخار به کشور تربیت کنیم.
ډیر زیاته مننه کور مو ودان. بلې درنو لیدونکو په واقعي شکل دا د افغانستان د ورزش لپاره او په ټوله کې د ورزشکارانو لپاره زما د شخصي نظره یو غټه لاسته راوړنه ده. خو دا چې له ورزشکارانو به هم اورو دوی ځانګړي پروګرامونه نور هم لري د غټو مشرانو دلته راتګ د هغوی خبرې اترې له ورزشکارانو به هم اورو چې دوی لپاره څومره جالبه ده او دوی څومره خوښ دي. ساتوي تل آباد موږ ټول په اتحاد ساتوي تل آباد موږ ټول په اتحاد دا ښکلی هیواد زلمو دا ښکلی هیواد وطن مو کړ آزاد له شر هم له فساد دا ښکلی هیواد زلمو دا ښکلی هیواد دا ښکلی هیواد زلمو دا ښکلی هیواد بنتوب وهي وزرونه ډېره پاند ارګ په سر ارمان مو پوره شوی دی د ملا محمد عمر. بیا مې هم سلامونه ومنئ درنو لیدونکو، تاسو هم د دوی د افتتاحیه او په ټوله کې هغه ځانګړي مراسم چې په کلب کې درلود راسره ومولید کور مو ودان. اوس مهال هم ورزشکارانو خپل ورزش را پیل کړ. د دغه کلب لومړۍ ورځ او د نقیب حنیفي لومړی هغه ورځ چې د ده لپاره د شاګردانو د تمرین ورکونه استاد نقیب حنیفی می ترخوا ده. حنیفی صاحب خیلی خوش آمدید. قدم اول برام بگو که فعلا چی احساس داری روز اول کلابتون است؟ خوش باشین. احساس زیاد خوشی است با اینکه شما دوستا و استادایی که از فدراسیون آمده پیش ما و سررقم در مسابقات هستند و استاد ما استاد که 15 سال یا 16 سال پیش دستشان ما بودیم زحمت زیاد بالای ما کشیدن. از این جای سپاس و جای تشکر به اندازه زیاد است و در ضمن از این احساس زیاد خوشی است که مثل این جوانا میتونه که در این بخشی که ما ویشو کلاب ویشو خود فعال کردیم از این استفاده کنن، استفاده مثبت مفید، استفاده که به صحت سلامتی صحتشون مفید است. احساس زیاد خوشی است. استاد یک سوال کوتاه، به دلیل چی دلیل شد که شما کلاب جور کردید؟ به دلیل این بود تشویق فامیل خانواده و در ضمن از استاد ما حتما پیش دستشان که وقتی که ما کمربند سیاه خود بسته کردیم با ما گفت که شما میتونین از نگاه کلاب و کلابازی شما آماده هستین، حالا میتونین که شما مثلا مثل که شما پیش دست ما آموخت دیدین حالا میتونن که دیگه جوانا پیش دست شما باشه که یک نتیجه مثبت ببینن. حنیفی صاحب شما چقدر مطمئن هستیم امی کسای ورزشکارایی که در اینجا نو آغاز کرد در تمرین چقدر مطمئن هستین تا کجا خواهد رسیده؟ ان شاء الله تا اندازه که ما میبینیم مدت زیاد کم وقت میشه که کلاب ما افتتاحی کلاب ما تازه بود و مدت وقتشون به اندازه کم است و نتیجهشون به این اندازه میبینیم که ان شاء الله با توکل الله شاید کلاب ما همیشگی و دوام زیاد باشه، کم نیست. درباره خودتان بگوین چقدر وقتت میشه در بخش وشو ماندین، دستاوردهای خودتان هم برای ما مشخص بسازید. مدت ویشو از مدت 13 87 در بخش ویشو هستم پیش استاد ابراهیم تازی که تحت نظر رزمی ما در 17 سال و در ضمن تنها که نیک ما در بخش ورزش با ما گفته شده در بخش نماز مثلا در بخش گشت با دوستا با تمامش با ما مثل یک استاد یک الگوی بلند بوده که با ما گفته شده که مثلا از نگاه نزاکت هایی که در کوچه و حتی در بازار دنیا با ما آموخت دادن. استاد چند تا ورزشکارای وشو را برای ما نام بگیرین کسایی که در سطح جهانی بازی میکنن بالخصوص افغانستان باشن؟ از بخش مسابقات چند وقت پیش که مدت یک ماه پیش بود به نام استاد مجید الله که بود کتی خود ما در زمانی که در بخش ما بود و در مسابقات چین مسابقاتش بود در بخش آسیایی و استادایی که هستن استادای زیاد هستن. حال زود اگر کدامشون که ما بگم بیانشون زیاد به اندازه زیاد است. سوال آخر، یک امی کسایی که نام گرفتی شاگردای تا الگو اونا باشن بخواد که در اوجا برسه، شما چی پلان دارین درباره تقسیماتت بگوی کسایی که کلان است خرد است چی پلان دارین با کدام تقسیمات یا را تمرین بتون تا بتواند به الگوی خود برسن؟ از ما خود تقسیمات ما همی است که ما وقتی که یک استاد که میخواد که کلاب بسازه کلاب با این نمیسازه که تنها به نفع شخصی یا مادی یا مالی باشه، کلاب با چیز میسازه که بتونه سبای از او یک نتیجه مثبت
مثبت به دست بیاید. نتیجه مثبتش نه که از مالی، بلکه نتیجه مثبتش از اینکه طالبان بسازد تا در مسابقات داخل شود، دستشان بالا شود، بیاید داخل کلاب. این بزرگترین یک افتخار و یک استاد است. بسیار زیاد تشکر استاد. در آخر از میشنم فعلا ورزشکارا هم گرمکاری میکنه. بعدش در تقسیم اوقات چی داری، کدام حرکت‌ها رو پیش میبری؟ بعد از این ما یک نمایش ما هست که فایت است. فایت ما با حدود 80 یا 60% زدنه کشان است. فایت آماده کردیم، بعد از فایت لام زدن است. بسیار زیاد تشکر. لیدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې میدان بازي یا د لوبو ډګر را سره ګورئ. دا چې حنفي صاحب وروسته تر ګرمکاري کوم حرکتونه لري په ګډه سره یې ګورو. زموږ سره پاتې شئ. اوس هم لیدونکو د تخنیک برخه تاسو ګورئ. استاد نقیب حنفي د شاګرد پر وړاندې لومړی د ورزشکار ته د تخنیک د برخې حرکت ښیي، بیا تر هغې وروسته چې شاګردان یې هم په مستقیم ډول باندې مخ ته وړي. په ګډه سره یې ګورو، وګورو چې د تخنیک برخه دوی څنګه پیلوي. اوس هم پیل د تخنیک. ظاهر صاحب د تخنیک په تړاو راته وایي څومره مهمه ده او دغه مهال دغه حرکتونه څومره ګټور دي د سیالۍ پر وړاندې؟ صادق صاحب عزیز، دوشو پیشتر براتون گفتم که 3 نوع چیز حرکات است که بوکس، لغت، پرتاب گفتم و بخش پرتاب ما اینمی است که هر پرتاب از خود وقت مشخص داره که باید در مسابقه حتی جهانی پرتابای ما تا 2 ثانیه باید زده شود. اگر 2 ثانیه اضافه میشه باز امی فایتر امتیاز کسب نمیکنه. و در قسمت پرتاب بگویم برای پرتابای ما نمرای خاص داره. یعنی زمانی که پرتاب میفته فایتر در زمین 2 نمره میشه، یعنی فعلا 2 نمره شد امی پرتاب خورد. و اگر این فایتر ما در سرش بفته باز نمره 1 امتیاز میشه. باز زمانی که اگر همزمان یک جای مفتن باز او هیچ نمره نداره. ظاهري صاحب دغه خبرې چې تاسو موږ د کوي په ټوله کې دا د ورزشکارانو لپاره څومره مهمه دي، هغوی ته دا په کوم ډول باندې وړاندې کیږي، هغوی هم دا اوري درڅخه؟ با ورزشکارا خو این حرکت بسیار مهم است، به خاطر که زمانی که یک فایتر مشت میزنه، زمانی که سرش مشت میایه، اگر فایتر وشوکار دقیق باشه دفعتا رفت میکنه. وقتی که رفت کرد پرتاب میگیره، یکی خو از مشت از اون نجات میافته، مشت از اون که نجات یافت در قسمت دوم از پرتاب خود امتیاز کسب میکنه. اوس هم لیدونکو تاسو د تخنیک د برخې دوام ګورئ. ظاهري صاحب د دغه حرکت په تړاو راته ووایئ، دغه حرکت کوم حرکت و او څومره مهم ده، له بل حرکت نه څومره تفاوت لري؟ فرق از این حرکت با حرکت پیشتر زیاد است. پیشتر که بود نفر مشت میزد، حریفش رفت میکرد پرتاب میزد. و حالا که است فایتر میخواد که لغت بزنه، دوشوی لغت به نام بنتویا یاد میشه که در شکم در قسمت جزگارد یا قسمت های مجاز بدن شکم جزگارد بسته میشه، زده میشه و این 2 امتیاز داره اگر بخوره. باز وقتی که فایتر پای از ایره میگیره پس پرتاب میزنه ایره، پای کسی که پای میزنه نمرش 0 میشه و کسی که پرتاب میزنه 2 امتیاز او کسب میکنه. بیا هم لیدونکو هرکله د تخنیک برخه مو په ګډه سره ولیده. د تخنیک له برخې را سره یو ورزشکار دی دا چې له ده څخه به وورو مصطفی جان څخه. مصطفی خیلی خوش آمدی. در قدم اول برام بگوی که از تخنیک چی را یاد گرفتی؟ از تکنیک ما امیر را یاد گرفتیم که وقتی که ما پرتاب میزنیم باید روی خود جمع بگیریم که در عین پرتاب زدن مشتری ما اصابت نکنه، لغت که روی ما جمع باشه. درباره ایزی بگویم که چقدر وقتت میشه در بخش وشو؟ در بخش وشو مدت 10 سال میشه که ما ورزش میکنم در کمپ مرکزی زایری. مسابقه تانو برای ما بگوین چند مسابقه کردیم؟ مسابقه به تعداد 38 مسابقه کردیم که از وزن 18 کیلو قهرمانی دارم تا وزن 60 کیلو. نسبت تجربه شما به ورزشکارای دیگه زیاد است چون زیاد ماندید. چی فکر میکنین ورزشکارایی که الان آمده به جای شما خواهد رسیدن؟ 100% همون دست پایی را که ما داریم هم دارن، تمرین کنن، زحمت بکشن، میرسن در یک جای. نقاط مهم وشو اگه یادآور شیم کدام نقاط است که یک ورزشکار به نظر بگیره تا بتونه یک وشوکار خوبتر باشه؟ یک وشوکار خوبتر باید در قدم اول باید همه چیز تکمیل باشه، لباس ورزشی، دستکش و کلاه و محافظ و کل چیز تکمیل باشه تا در تمرین در ضربه نخوره، اوگار نشه. چیزایی هست که در وشو بخشای مختلف است، از زمزک گرفته، لافزنی، تکنیک. کدام بخش خوشت میاد و میتونید در او خوب بدرخشید؟ ما در بخش فایت خوب میدانیم، فایت کردن میتونیم، کلش مهارت داریم، زمزک، لاپ، همش. مدت 10 سال میشه که ورزش میکنیم دیگه، در همه چیزش در کلش مهارت داریم. شما من حیث یک ورزشکار پیامتان چی است؟ کسایی که روی تصویر شما را میبینه اگه وقت داشته باشن ورزش کنن پیامتان میشنوه؟ پیام ما به ورزشکارا به
جوانای عزیزی است که ورزش کنند که ورزش ضامن صحت و سلامتی از عمل دور باشند که ورزش فایده داره. بسیار زیاد تشکر، ممنون شما. لیدونکو له تاسو هم ډیر زیات مننه چې میدان بازی را سره ګوري. اوس په هم د تخنیک برخه پای ته رسیدلې ده، د لفظنی برخه ده هغه هم په ګډه سره ګورو، زموږ سره پاتې شئ. اوس هم لیدونکو د لفظنی برخه ظاهري صاحب د لفظنی په تړاو به راته ووایه چې څومره ګټوره ده او څومره مهمه ده د ورزشکار لپاره چې تر څو په دغه برخه کې هم پیاوړي اوسیږي. صادق صاحب عزیز، لابزنی یکی از بخش‌های مهم خصوصا رشته وشو است، به خاطر که در وشو ما گفتم پیشتر پرتاب داریم. اگر زمانی که سرعت ورزشکار کم باشه، همین سرعت نداشته باشه، مشت باشه یا لگد باشه، وقتی که اجرا میکنه حریفش یا نفر مقابل زود میتونه ایره گرفت کنه و پرتاب بزنه. به او خاطر لاب است که باعث سرعت ورزشکار میشه، باید که در قسمت لابزنی بسیار اساس باشن. و یکی دوم دیگه خوبی لابی است که همین مشت لغت میتونه ترکیب کنه که وقتی که در مبارزه داخل میشن، وقتی که یک مشت میزنه میفهمه که حالا کدام پای بزنه. اونمو لاب است که ایره آماده کرده است، تجربه گرفته از لاب میتونه سر خود استفاده کنه فایتر. ظاهری صاحب، به نظر شما مشخص کده میتونیم که یک ورزشکار اگر از پای قوی باشه خوبتر است یا از دست؟ و یکی از خوبی‌های وشو را که برات بگویم این است که در وشو میتونه هر کس قهرمان شود اگر مشت بالا داشته باشه، اگر پای بالا داشته باشه، اگر پرتاب بالا. به خاطر که امتیازات جمع میشه، وقتی که از هر طرف که امتیاز بگیری بالاخره داورا در ختم راوند امتیازهای خود اعلان میکنه، برنده اعلان میشه. میتونی که هر حرکتت خوب باشه از امو استفاده کنی. اوس هم لیدونکو د زمزک وهنې برخه، استاد د زمزک په تړاو راته وایي او د دغه دواړو ورزشکارانو د زمزک وهنه راته وایي څنګه یې ترسره کوي، ستاسو په نظر چې څنګه روان دی؟ صادق صاحب عزیز، زمزک زدن فعلا که جریان داره، بسیار خوب جریان داره و خوبی زمزکی است که به خاطر یکی خب پیشتر درباره لاب گفتم، لاب سرعت بچه را بسیار بالا میبره و به خاطر قدرت بدنی فایتر که قدرت بدنیش بالا بره، ضرباتش بسیار سنگین شوه که بتونه که حریف خود خوب زود شکست بده. یعنی زمزک است که توسط زمزک میتونه ضربات خود بسیار بالاتر ببرن وزنشه. استاد د انرژي په تړاو کې راته وایاست دغلته دومره مختلفې برخې دي، یو ورزشکار څومره انرژي ته اړتیا لري تر څو په مستقیم ډول باندې دغه حرکتونه هم ترسره کړي او بیا په وروستیو کې سړي ته هم آماده اوسیږي؟ با انرژی خاص خود ضرورت تماما ورزشکارها دارن، خصوصا مایات باید زیاد استفاده کنن. همین زمزک یا لاب یا فایتی که میکنن، هر حرکتی که اجرا میکنن توسط این حرکات از یا به توسط عرق انرژیشون از بدنشون خارج میشه. در مقابل از این باید پس این ورزشکارای ما از طریق میوه‌جات، سبزیجات، مایعات، لبنیات، از تمام چیزایی که بدن ضرورت داره باید یا پس کسب کنن. اوس هم لیدونکو د فایټ برخه په ټوله کې د ورزشکارانو د تمرین لړۍ پیل او بیا تر هغې وروسته په مسلسل ډول ځینې حرکتونه ترسره کول، بالاخره تر څو د دوی د وجود غړي هم کاملا ګرم شي او تر هغې وروسته د فایټ هغه برخه چې نن نسبتا لومړۍ ورځې هم دی او دوی هم څه نه څه جالبیت په دې دی چې موږ هم راغلي یو تر څو د دوی د دغه حرکتونو په ټوله کې د فایټ نه هم هغه برنامه د تاسو پورې او تر ټولو هیوادوالو پورې ورسوو. نو راځئ چې په ګډه سره وګورو د چا ترمنځ فایټ ترسره کیږي او څنګه یې ترسره کوي. خو بیا هم یادوري د دې کوم چې دا دوستانه فایټ ده او د دوی ترمنځ هغه ورزشکاران چې نوي راغلي دي هغوی ته هم د وشو هغه ثمره ورښیي، کوم چې فایټ ته په وروستیو کې ټول ورزشکاران رسیږي او هدف هم همدا وي. په ګډه سره ګورو، زموږ سره پاتې شئ. لیدونکو د دوو ورزشکارانو ترمنځ د فایټ برخه ابي او سور لباس پر تن دی. له استاد نه د دواړو ورزشکارانو په تړاو اورو. صادق صاحب عزیز، در وشو خو یک یونیفرم ما استاندارد است که خودتان مشاهده میکنید، هم لباس سرخ داریم هم آبی و این فعلا که اجرا میکنن بخش مبارزات ماست که از مشت، لگد، پرتاب‌های مختلف اون میبینی که انجام داده میشه و هر حرکاتی که فعلا استفاده میکنن و امتیازهای خاص خودم داره و جایی هست که به امتیازی هم میباشه و باز حرکات فاول گفته میشه که فاول هم داره دیگه. فعلا حرکاتی که استفاده میکنن یعنی زمان این پرتابی که خورد و دید دو نمره گرفت و زمانی که فایتر این پرتابی که بالا کرد این دو امتیاز شد دیگه. این لغتایی که استفاده میکنن اون مشتی که فت میره نمره نداره، این پرتاب یا باز دو امتیاز است.
استاد د خولۍ په تړاو کې راته وایه د کلب دوستانه سیالۍ ده، په دې تړاو ورته خولۍ نه دي ورچول شوي او که نه استاد په قانون کې نشته؟ صادق صاحب عزیز، کلاه که گفتی، کلاه در مسابقه آماتور ما داره و دو بخش مسابقه فعلا انجام میتن بچه ها که یکی سانداست، یکی ساندوانگ یا پروفشنال است. در پروفشنال ما که است سرلم لچ می باشه بدنم و در ساندای ما کلاه می داشته باشه، حالا به خاطر که بچه های ما بچه های سابقه است مشکل ندارند. اوس هم لیدونکو هغه ورزشکار چې تاسو اوس مهال سیالۍ ولیده په ګډه سره د دوی ترمنځ دوستانه سیالۍ ترسره شوه، له دوی نه به واورو دی برات ځان معرفي کوي. سلام، اسم شما؟ بخیر باشی، سلامت باشی. بنده محمد الله هستم، عضو انجمن ورزشی زایری. درباره از برام بگوی که مسابقه چقدر بر جالب بود، چون روز اول تانم بود اینجا، چه احساس میکنه؟ خیلی یک مسابقه یک اسپارینگ عالی داشتیم که همراه دوست مصطفی جان بسیار عالی کار کردیم. درباره از بگوی که چقدر وقتت میشه در بخش وشو تجربه تا به ما بگوی دستاوردهایتان؟ من مدت 7 سال میشه که رشته وشو را پیش میبرم و دستاوردم بیش از 20 مسابقه انجام دادیم. چقدر برد داری؟ برد 18 برد داریم و 2 باخت. کدام بخش وشو را میتونی خوبتر پیش ببری به غیر از اینکه شما برین فایت کنین، بخشای دیگه که داره کدام بخش خوبتر پیش برده میتونی؟ ما در تمام بخشاش مهارت داریم، در بخش لابزنی، زمزک زنی و بخش فایت در تمامش تجربه داریم. امیجا در ورزش بسیار سبکای مختلف هست، بالخصوص در ورزش های رزمی. درباره وشو برام بگویید کدام نقاط است که از دیگه ورزش سبکای دیگه مختلف است، در اینجا جای داره؟ شما دلیلش چی بود که با وشو آمدید؟ به خاطر که رشته وشو یک رشته المپیکی است که از این طریق می توانیم با مسابقات جهانی و مسابقات المپیک آسیا دست پیدا کنیم. به خاطر این رشته وشو را انتخاب کردم. یک پیام کوتاه میشم. پیام به تمام دوستا و رفیقای ممی است که باید بیای ورزش کنه تا ضامن صحت و سلامت خودش باشه. ډیر زیات مننه. دوه کوچني ورزشکاران په خپل دوستانه سیالۍ باندې بوخت او د سیالۍ په تړاو له استاد څخه اورو. صادق صاحب عزیز، فعلا بخش مبارزه یکی از ورزشکارای کوچک ماست که این مبارزه های آموزشی است، به خاطر از اینکه از همین فایتا تجربه کسب کنند که تا در مسابقه نوجوانان ما که در المپیک کشور برگزار میشه خوب درخشند. فعلا آمادگی برای مسابقات نوجوانان دارند، این تمریناتشان است فعلا. و فرق فایت ورزشکارای کوچک با بزرگایی است که بزرگا میتونه در روی لگد بزنه و کوچک است در روی اجازه نداره و همچنان مشتایشان سندای بالا میتونه که پای در پای مشت بزنه، هر چقدر که بزنه مشکل نداره، کت مشت لگد پرتاب و کوچکا میتونه که از یک مشت اضافه نزنه، یک مشت و یک لگد یک پرتاب باید مکس کار کنن. همون قانون جهانی است که باید هر یک مشتی که میزنن در پالیش لگد یا پرتاب استفاده شود. سلام، اسم شما؟ سلام، نامم شبیر حنیفی است. شبیر جان، درباره از بگو که چرا ورزش میکنی؟ چرا آمدی که ورزش انتخاب کردی؟ به خاطر باعث صحت سلامتی ما میشه و ورزش از مریضی ها ما رو دور میگذاره. درباره از برام بگوی که وقت درس میخوانی باز میای ورزش میکنی، هر دویش چقدر تفاوت داره برات؟ درس تا ورزش تفاوت زیاد داره. باز امی وشو را که میکنی چقدر انرژی برات میده؟ چی را یاد گرفتی از تایمایی که می از استاد؟ چی را یاد گرفتی؟ از تو مشت لغت بسیار چیزا یاد گرفت. یک ورزشکار بر ما بگو که استاد خودت الگویت از آینده بخوای چی جور میشی؟ آینده سویش استاد وشو جور میشه انشالله. یک پیام کوتاهت میشنم کسایی که تو را میبینه، یک پیام برای چی داری؟ دیگه نوجوانا بزرگسالا بیان ورزش کنن تا از صحت باعث صحتمندیشان شوه و از مریضی دور نگه. بسیار زیات تشکر، بسیار زیات تشکر. له ټولو تخنیکي همکارانو هم ډیره زیاته مننه. کور مودان چې په میدان بازی کې را سره برخه اخلي او تر خپلو هیوادوالو پورې دغه خپرونه رسوي. ماته هم په دې ځای باندې اجازه راکړئ تر بیا بلې میدان بازی یا د لوبډګر خپرونه چې زه حکمت صادق ستاسو درنو چوپړ ته زریږم. تاسو په لوی بخون کې سختن تلاس فرم هر چی چې اس خاط خوشاله وبرلی اوسئ.